د نوماندانو د ګډ ائتلاف جوړېدل د ولسمشر د ټاکنو نوماندان پر ائتلاف جوړولو کار کوي. تقریبا شاید منحصر به جناب آقای عبدالله و آقای حکمتیار نمیشه. تمام تیم‌های انتخاباتی به این نظر است. د ملي دفاع وزارت سرپرست خبرداری اسدالله خالد وایي په انتخاباتي پروسه کې تاوتریخوالي ته اجازه نه ورکوو. ولی این را واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم به هیچ خشونت به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیدیم. او د ایران امنیتي چارواکي د اعتراضونو د تلفاتو مسؤلیت نه مني. سپاه پاسداران و قماندان وایي معترضینو خپل ملګري په خپله وژلي. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1498 هجري لمریز کال د لیندۍ درېیمه او د 2019 میلادي کال د نومبر 24مه نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. ویاند سید ادریس سادات د ولسمشر ټاکنو 14 نوماندان د یو نوي ائتلاف پر جوړولو کار کوي. د عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په شمول هغه نوماندان چې له انتخاباتي پروسې رضایت نه لري د یو ګډ ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې له څو نوماندانو پرته نور ټول پرې سلا شوي دي. انتخاباتي ټکټونه د ټاکنو کمیسیون لخوا د تازه باطل شویو رایو په غبرګون کې وایي دوی دا بهیر نه مني او کمیسیون د یو مشخص کاندید لپاره کار کوي. پوره تفصیل په دې ریپورت کې. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله او ګلبدین حکمتیار ترمنځ له 2 ځله ملاقات وروسته تازه د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نوماندان د انتخاباتي پروسې د اصلاحاتو په هدف د یو ائتلاف پر جوړولو کار کوي. د دغه ائتلاف پر جوړولو تر دا مهاله د رحمت الله نبیل، ګلبدین حکمتیار، عبدالله، فرامرز تمنا، نور الله جلیلی، نور رحمان لیوال او شهاب حکیمی په شمول 14 نوماندانو توافق کړی دی. د ټاکنیزو ټیمونو غړي وایي یاد ائتلاف د ولسمشریزو ټاکنو جنجالي پروسه کې د اصلاحاتو لپاره جوړیږي. دو رهبر به این نتیجه رسیدند که در رابطه با جلوگیری از تقلب و پیشگیری از انحراف انتخابات و مقابله با ای که کسی از طریق تقلب به قدرت برسه مساعی مشترک داشت. تقریبا شاید منحصر به جناب آقای عبدالله و آقای حکمتیار نمیشه. تمام تیم‌های انتخاباتی به این نظر است. ټول هغه کسان چې دا پروسه کې ګډون نه کړی هغوی ټول په دې سلا شوي دي چې یو واحد دریځ باید ایجاد شي او د دې واحد دریځ موخه له سولیزو لارو څخه پر ټاکنو کمیسیون فشار راوړل دي چې ترڅو د خلکو رایو ته احترام وکړي، د ټاکنو قانون او طرز العملونه دا باید رعایت کړي. دولت ساز ټیم د سیاسي جریانونو او ائتلافونو رامنځته کول د ټولو سیاسي لوریو حق بولي، خو وايي د نوماندانو نوی ائتلاف د انتخاباتي پروسې پر وړاندې د ستونزو رامنځته کېدو په هدف جوړیږي. ائتلاف کول یو ځای کېدل دا خو قانوني حق دی، په دې کې موږ څه نشو ویلی، دا د دوی حق دی، خو دا چې کوم هدف دپاره کوي، په څه نیت یې کوي، دا بیا مهمه خبره ده. زه فکر کوم چې په نیت د اخلال یې کوي، د دې دپاره چې د اخلال دپاره خپل قوت ډیر کړي، او دا خو ښه نیت نه دی، دا نه موږ خوښو نه ملت خوښي. ټاکنیز ټیمونه وایي چې یاد ائتلاف به له کمیسیون غوښتنه وکړي چې پاک او ناپاک رای سره جلا کړي، د رایو تفتیش له سره ترسره کړي او د نږدې 300,000 رایو برخلیک معلوم کړي.
په ورته مهال انتخاباتي ټیمونه د ټاکنو کمیسیون لخوا د تازه نږدې 1200 باطل شو محلونو په غبرګون کې وایي چې د کمیسیون له لوري د تفتیش پروسه ورته له مخکې د منلو وړ نه وه او د ټاکنو کمیسیون د یو مشخص کاندید لپاره کار کوي. په باطلو رایو زه فکر کوم بیا فیصله کول دا د وخت ضایع ده او کمیسیون باید قانون ته برګشت وکړي. د قانون له مخې دا رایې باطلې دي، نه یوازې دا رایې باطلې دي بلکې 102,000 رایې او همدارنګه 1,20,000 او 640 رایې دا باطلې دي. په دې اړه باید کمیسیون پرېکړه وکړي، بل هغې وروسته تفتیش ته موږ ټول په ګډه ولاړ شو. دیروز گفتن یک قسمت امو 2432 محل را رایش باطل کرده که ما به شدت با این مخالف هستیم. 2432 محل اونا محلاتی هستند که دستگاه های بایومتریک و کارت حافظهشان به سرقت رفته. د نوي ائتلاف د جوړېدو هڅې او د رایو د تفتیش له پروسې سره د نمایندانو پرېکون داسې مهال دی چې تازه په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي ټکټونو له لوري د رایو بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیول شوې او تر زرو د زیاتو محلونو رایې نامعتبرې ګڼل شوي دي. بلخوا دولت ساز ټیم ادعا کوي چې ثبات او همګرایي ټاکنې بایللي او اجرایي رئیس په حکومت کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. دوی وایي نور انتخاباتي ټکټونو د هیواد په 22 ولایتونو کې ماتې خوړلې ځکه له ټاکنیز بهیر سره مخالفت ښیي. عمر داودزی وایي له ټاکنیزه پروسې سره د ثبات او همګرایي ټیم له چلنده ښکاري چې انتخابات بایللي او د پروسې له اخلال وروسته اجرایي رئیس په حکومت کې د ونډې اخیستو فرصت نه لري. دولت ساز ټیم له ټاکنیزو کمیسیونونو څخه د ابتدایي نتایجو د اعلان غوښتنې سربیره پر حکومت غږ کوي چې د انتخاباتي پروسې په مخ کې د شته خنډونو خلاف پرېکنده اقدامات وکړي. د دولت ساز ټاکنیزه ډله په 22 ولایتونو کې د نورو ټاکنیزو ټیکټونو د ماتې ادعا کوي. دا انتخاباتي ډله وایي له انتخاباتي پروسې سره د ثبات او همګرایي ټیم له چلنده ښکاري چې په انتخاباتو کې ماته خوړلې او د پروسې پر وړاندې د ودرېدو وروسته اجرایي رئیس په حکومت کې د ونډې لرنې فرصت له لاسه ورکړی دی. دا ځل هم یو فرصت و، شاید دا ځل آخرین باری چې دا سړی کاندیدي، دا ځل به یې ویلي و چې یاره منمې خیر اوسې مبارک دې شه. زه یقین لرم چې دا ډاکټر صاحب اشرف غني ورباندې غږ کو چې راځه خیر رئیس اجرایه مې شه. په دې شکل نه ورکوي خو په هغه شکل ورکو. متاسفانه چې دا چانسی د لاسه ورکو. شکل که عمل میکنن، صحبت میکنن، اتهام بندی میکنن، ادبیاتی که استعمال میکنن، استفاده میکنن، این ادبیات و این برخورد باختگیامی باشه. د یاد ټیم د رهبرۍ غړي ادعا کوي چې په 22 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش څخه ښکاري چې نور ټیمونه اقلیت او دوی اکثریت رایې ګټلې دي او په 2 ولایتونو کې د انتخاباتي پروسې اخلال یې څرګنده بیلګه ده. که شما خو خواستین که در کل افغانستان مانع شمارش شوین، ولی چرا بالاخره در 7 ولایت توانستین؟ در 27 ولایت نتوانستین، ناکام شدین. دلیلش این که در 27 ولایت تیم دولت ساز، تکت دولت ساز اکثریت مردم کتش بوده. کسایی که بخواه خدا پایدان کشال بسازه، کسایی که بخواه که به خاطر که 27 ولایت موفقانه با شماری آرای خدا نتایج به مرکز رسیده و موفقانه سپری شد. د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم له ټاکنیزو کمیسیونونو غواړي چې هر څه ژر د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دوی دا ډول پر حکومت غږ کوي چې په 2 ولایتونو کې د ټاکنیز بهیر پر وړاندې د شته خنډونو خلاف پرېکنده اقدامات وکړي. از راه مردم افغانستان دفاع میکنیم و میخواهیم که کمیسیون‌های مستقل انتخابات مستقل باشن، مستقل عمل کنن و رای ابتدایی را هر چی زودتر و هر چی عاجلتر اعلان بکنن. له حکومت څخه په کلکه غواړو چې د ټاکنو پر وړاندې د خنډ اچونکو مخه ونیسي. هغوی چې په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون دفترونه تړلي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. باید هر چیز زودتر نتایج ابتدایی را به گونه تغییرپذیر مطابق محلات تکمیل شده اعلان کند. دولت ساز ټیم ټینګار کوي چې ټاکنیز کمیسیونونه دې په 22 ولایتونو کې د انتخاباتو متغیره نتیجه اعلان کړي او هر څوک چې د انتخاباتو ګټونکي وي نور نمایندان باید نتیجه ومني. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي د ټاکنو د پایلو پر سر هیڅ ډول تاوتریخوالي ته اجازه نه ورکوي
اسدالله خالد چې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل امنیتي ځواکونه د ټاکنو په پروسه کې بېطرفه دي او اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي ټیمونو اعتراضونه پر تاوتریخوالو واوړي. د دفاع وزارت سرپرست وایي افغان حکومت په ټول توان د سولې له هڅو ملاتړ کوي خو داسې سوله نه غواړي چې د بلې جګړې پیلاموي. د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو پر سر له راپورته شوو اعتراضونو سره مهاله د ملي دفاع وزارت سرپرست خبرداری ورکوي چې په دې پروسه کې د هر ډول تاوتریخوالي مخه نیسي. اسدالله خالد چې په کابل کې یوې ناستې ته خبرې کولې ویل افغان امنیتي ادارو په تیرو ټاکنو کې ثابته کړه چې په سیاسي پروسه کې نه داخليږي او په بشپړ ډول بېطرفه دي. خو نوموړی وایي چاته اجازه نه ورکوي چې دغه پروسه په تاوتریخوالي واوړي. بی‌طرفانه عمل میکنیم به هیچ خشونت به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیدیم. قوه امنیتیتان عالی قوت کاملا داره که از توطئه‌های دشمنا جلوگیری بکن. سیاست است، انتخابات است، چی رقم پیش میره، کمیسیون است، چی رقم با هم حساب میکنن، جور میان. حقای مدنی مردم افغانستان است، اون کار خودم میکنن. خشونت به هیچ وجه. اسدالله خالد وایي افغان امنیتي ځواکونه به د سولې له ټینګښت وروسته هم په همدې حال پاتې وي او د هغې سولې سره مخالف دی چې پر افغانانو تحمیل شي. نوموړی وایي دوی داسې سوله نه غواړي چې په هیواد کې د بلې جګړې پیلامه وګرځي. با تماما توجه مراقب اوضاع هستیم. هیچگاه به صلح نخواهد رفتیم که آغازگر یک جنگ دیگه باشه، ولی همیشه شعار ما صلح است، همیشه شعار ما برادری است و تنها صحبت ما از حفظ ارزش هاست، نه از حفظ مقام و چوکی و دیگه امتیازات. د ملي دفاع وزارت داسې مهال د ټاکنو په پروسه کې د احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي خبره کوي چې یو شمېر انتخاباتي ټیکټونو پر ولسمشر غني تور لګولی چې له امنیتي ځواکونو نه په انتخاباتي پروسه کې د ځان په ګټه کار اخلي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د ولسمشر غني د مخالفت له امله د بیجینګ په ناسته کې ګډون نه کوي. حامد کرزي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي غوښتل یې چې په چین کې جوړېدونکې بین الافغاني ناسته کې برخه واخلي خو ولسمشر غني ترې غوښتنه کړې چې په دې ناسته کې د برخه نه اخلي. حامد کرزي ویلي سره له دې چې د ولسمشر غني په غوښتنه په دې ناسته کې له ګډونه ډډه وکړه خو وروسته یې ولیدل چې اشرف غني له یو شمېر نورو مشرانو سره هم مخالف دی او د هغوی نومونه هم له لیسته لرې کړي دي. حامد کرزي ویلي امریکا او طالبان غواړي افغانستان ته سوله راشي نو په خبره افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د 2020 میلادي کال له راتګه دمخه د خپلو یو شمېر ځواکونو د ایستلو امر کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د واشنګټن اقتصادي کلب ته د خبرو پر مهال ویلي چې ټرمپ ورته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د 2020 میلادي کال تر ټاکنو پورې خپل یو شمېر سرتیري له افغانستانه بهر کړي. پامپیو وایي ټرمپ غواړي په سیمه کې د متحده ایالاتونو اوږدو او بې پایه جګړو ته د پای ټکی کېږدي. د افغان سولې مذاکراتو د بیا پیل لپاره د امریکایي چارواکو له خوشبینۍ سره هم مهاله متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ولسمشر ټرمپ ورته سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې له 2020 کال مخکې د امریکایي ځواکونو شمېر راکم کړي. نوموړی وایي د امریکا د ولسمشر د سپارښتنې پر اساس واشنګټن غواړي چې په سیمه کې اوږدې او بې پایه جګړې پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ سپارښتنه کړې چې له 2020 کال مخکې په افغانستان کې د ځواکونو شمېر راکم کړي. له طالبانو سره د سولې خبرو او سیاسي هڅو یو هدف همدا دی چې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور اړتیا له منځه یوسو. موږ هڅه کوو سیاسي پروسه هم بریالی شي او په دې ډول په سیمه کې د ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا پیښه نشي.
د امریکا ولسمشر داسې مهال له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو امر کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر لغوه کېدو وروسته دغه پروسه بیا پیل شوې او تېره ورځ ډونالډ ټرمپ هم اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې پر یوه توافق کار کوي. د شنبې په ورځ یو شمېر سرچینو کابل نیوز ته وویل چې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د متحده ایالاتو مرکچي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره پر خبرو اترو بوخت دی. په ولسي جرګه کې د ختیځو ولایتونو استازي وایي د داعش ډلې جنګیالي خوندي سیمو ته لیږدول شوي دي. په ملي شورا کې د کونړ او نورستان استازي ادعا کوي چې حکومت یو شمېر جنګیالي له محاکمې پرته قبایلي مشرانو ته سپارلي او یوه برخه یې کونړ او نورستان ولایتونو ته تللې. په ورته مهال د مشرانو جرګې غړي وایي په شمالي ولایتونو کې وسله وال طالبان د داعش جنګیالیو له ځپلو سره غواړي د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. په ملي شورا کې د ختیځو ولایتونو استازي وایي سره له دې چې حکومت داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې اعلان کړه خو د دې ډلې جنګیالي لا هم فعال دي. په ولسي جرګه کې د کونړ او ننګرهار استازي وایي په ننګرهار کې پر داعش ډلې له فشارونو وروسته د دې ډلې یو شمېر جنګیالي کونړ او نورستان ته لیږدول شوي دي. دغه وکیلان ادعا کوي چې حکومت د داعش ځینې جنګیالي له محاکمې پرته قبایلي مشرانو ته سپارلي چې ښایي بیرته د ننګرهار لرې پرتو سیمو ته راوګرځي. بله چاره یې نه وه، دې ورال حکومت ته تسلیم شو، حکومت بیرته ورکړل قبایلي سیمونه او د قبایلي خلکو ته ورکړل. نو دغه زما په نظر باندې دغه اقدام شوی د دولت د منفي کار چې دی دغه ته وسپارل بیرته، ځکه دا سبا بیا راځي همدغه خلک دي. خو دوی اوس هم په ننګرهار کې په ځینو ولسوالیو کې لکه شیرزاد ولسوالۍ کې خوږیاڼو او په ځینو ساحو کې اوس هم خال شته دی. خو څرنګه چې موږ خبر یو اکثره ولسونه داسې فکر کوي چې د ننګرهار نه زیاتره دوی انتقال شوي دي او په کونړ په ساحو کې ډېر میشت شوي دي چې دا هم یو غټ خطر دی د هغه ساحو او هغه منطقې او خلکو دپاره. کونړ او ننګرهار همزمانه د داعش د جګړو مرکز و. اوس چون په ننګرهار کې فشار ډیر شوی دی او دا څو میاشتې کېږي چې په کونړ کې هم طالبان او هم داعش په خپلو کې په جګړو سره لګیا دي، کله یو سیمه یو لاندې کی، کله بله سیمه بله لاندې کی. په ورته مهال د مشرانو جرګې غړي وایي په شمال کې د داعش ډلې له حضور وروسته د دې جنګیالیو پر ضد د طالبانو بریدونه هم زیات شوي دي. هغوی وایي تېره اونۍ د کندوز قلعهزال ولسوالۍ څخه لسګونه طالب جنګیالي د افغانستان شمالي سرحد ته د داعش د ځپلو لپاره ورغلي وو او طالبان هڅه کوي په دې کار سره د مسکو ملاتړ ترلاسه کړي. د قلعهزال ولسوالۍ په اړه تاجکستان ادعا کړې چې له دې ځایه داعش جنګیالیو د دوی پر یوې سرحدي پوسته برید کړی و. طالبان گویی که ظاهرا وانمود به این میکنن که ما در برابر داعش مبارزه داریم، داعش از بین میبریم گفته و آرزوی از این را دارن، نیت و اراده از این را دارن که کمک‌های سوریه را با معذرت کمک‌های روسیه را به دست بیاورن. دی از همین خاطر است که در این روزا طالبان حتی والی نامنیاد خود طالبان در قندوز در حدود 20 نفر با لباس سیاه از ساحه ولسوالی قلعهزال در سرحد روان میشن به طرف مرز میرن و اینا در جنگ کشته میشه، تقریبا یک تعدادشان کشته میشه و یک تعدادشان اسیر میشه. په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه دغه اندېښنې داسې مهال دي چې ولسمشر غني تېره اونۍ ننګرهار ته د سفر پر مهال او طالبانو په یوې اعلامیه کې اعلان وکړ چې دغه ډله په ننګرهار ولایت کې په بشپړ ډول ماته شوې ده. په مطبوعاتي ډګر کې د فعالو سیاسي څورو او منتقدینو د ترور پرلپسې پیښو په رسنیز چاپیریال کې ویره خپره کړې ده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي سره له دې چې حکومت خپل ځان د بیان ازادۍ ته ژمن بولي خو لا هم په دې برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی او د سیاسي فعالانو هدفي وژنې د اندېښنې وړ دي. شنونکي وایي د هیواد د اساسي قانون له مخې د بیان ازادي د هر وګړي حق دی خو وروستۍ پیښې ښیي چې دغه بشري حق ورځ تر بلې محدودیږي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په مطبوعاتي ډګر کې د فعالانو او سیاسي شنونکو د ترور وروستۍ پرلپسې پیښې د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مسؤلان وایي سره له دې چې حکومت د بیان ازادۍ په برخه کې ځان ژمن بولي خو په دې وروستۍ کې د هغو سیاسي فعالانو او شنونکو د ترور هڅې زیاتې شوي دي چې په رسنیز ډګر کې فعال دي. هغوی وایي حکومت باید په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا او د هغو کسانو دوسیې وڅېړي چې په وروستیو مبهمو هدفي وژنو کې په نښه شوي دي.
وقتی یک فعال رسانه‌ای، یک کارشناس سیاسی که حرفی برای گفتن در رسانه‌ها داره کشته میشه حالا از گروه هر طرف، قطعا نگرانی را به بار میاره در جامعه که تاب و توان شنیدن و انتقاد حرف را هم ندارن مردم. اینجا مسئولیت و مکلفیت حکومت افغانستان است که عاملان این ترورها را دریافت کنه، بازداشت کنه و به پنجه قانون بسپاره و اگر چنین کار صورت نگرفت این بیم از این میره که ما ممکن است شاهد رویدادهای مشابه این چنینی باشیم و قطعا یک ضربه محکم بر پیکر آزادی بیان در افغانستان است. شنونکي وایي د اساسي قانون پر اساس د بیان ازادي د هر وګړي حق دی، خو هغه کسان چې له د حق څخه استفاده کوي وژل د پوښتنې وړ دي. هغوی وایي هیڅوک حق نه لري چې د بیان ازادي محدود کړي او له خلکو څخه دغه بشري حق واخلي. در این شک نیست که این قتل‌های زنجیره‌ای آزادی بیان را خدشه‌دار می‌سازد. کسان چې تلویزیونونو کې ظاهرېدل او هغوی هدف شوي د ویناو دپاره، نو دا ډېره د تشویش خبره ده او دا ډېره بده خبره ده. په دې کې دولت حتما باید جدي اقدامات وکړي او د دې مخنیوی. په ورته مهال د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې هم په کابل کې په وروستیو هدفي وژنو اندېښنه وښودل شوه او سناتوران وایي اړوند بنسټونه د خپلې دندې په ترسره کولو کې پاتې راغلي. هغه یوازې د هغه په ټولو بحثو کې هغه یوازې ملي دغو ته ترجیح ورکول نه دی، ملي مسایلو ترجیح ورکول. د اندېښنې وړ دا ده چې ولې شهید سو، او دومه د اندېښنې ځای بیا دا بیخي دی چې د یوې ډلې مسؤلیت هم نه دی اخیستی، بیخي یې پړه تقریبا تر ډېره حده پورې دولت ته راجع کېږي. د حکومت نه د امنیتي او کشفي نهادونو نه په جدي توګه غوښتنه کوو چې د ترورو په مقابل کې د عاملینو د نیولو د شناساییو په مورد کې خپل اقدامات ترسره کړي او خلکو ته ځواب درکړي. که څه هم افغان حکومت په کابل ښار کې له څو پرله پسې هدفي وژنو وروسته ویلي چې د قضیې څیړي او عاملان یې مجازات کیږي، خو تر دا مهاله په دې برخه کې محسوس پرمختګ نه دی شوی. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د افغان سولې له پروسې سره د خپل هیواد د انتخاباتي مسایلو پر اساس چلند کوي. د مشرانو جرګې دغه غړي وایي متحده ایالات د افغانستان د سولې ټینګښت ته ژمن نه دي او له دې پروسې سره د خپل هیواد د انتخاباتي مسایلو پر اساس عمل کوي. د جرګې غړي د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلان بې کفایته بولي او ټینګار کوي چې ټاکنیز ټکټونه د کمیسیون ته اجازه ورکړي چې خپله رای شمېرنه وکړي او پایلې اعلان کړي. په داسې حال کې چې د افغان سولې په هدف د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو د مذاکراتو د پیل لپاره هیلې را پیدا کړي، د مشرانو جرګې غړي وایي واشنګټن له دې پروسې سره سیاسي چلند کوي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د متحده ایالاتو ولسمشر د افغان سولې له پروسې سره د خپل هیواد د انتخاباتي مسایلو پر اساس چلند کوي، ځکه ټرمپ غواړي په راتلونکو ټاکنو کې دغه چاره یوه لاسته راوړنه وبولي. سناتوران وایي په هیواد کې د سولې ټینګښت مهم دی، خو تر ټولو وړاندې باید وربند ته لومړیتوب ورکړل شي. دغه د سولې پروسه دا یوازې د ټرمپ د انتخاباتو لپاره یو انتخاباتي برنامه ده. قطعا دوی په افغانستان کې د سولې لپاره کوم خاصه اجنډا نه لري او دا یوازې هغه پروسه ده چې خپل ولس په دې متيقن کې چې د سولې په اړه باندې موږ خبرې کوو چې وربند نه وسي هیڅ وخت کې سوله په وجود نه راځي. اول باید چې وربند وسي. آمریکایی‌ها بعد از 18 سال فقط تلاش داره که یک خروج آبرومندانه خود را از افغانستان مهیا کنه. د مشرانو جرګې غړي د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلین په خپلو کارونو کې بې کفایته بولي او ټینګار کوي چې ژر تر ژره د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی وایي کمیسیون د قوانینو په پام کې نیولو سره دغه پروسه ژر تر ژره پای ته ورسوي. سناتوران له انتخاباتي ټکټونو او خلکو غوښتنه کوي چې د ټاکنو کمیسیون ته اجازه ورکړي څو خپله د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسوي او ابتدایي پایلې اعلان کړي.
امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات همکاری صورت بگیره با کمیسیون انتخابات که ولایاتی که بازشماری نشده بازشماری شود. مورد کشمکش بین از اینا است. به این موارد قانونی رسیدگی صورت بگیره، نتیجه انتخابات اعلان شود و شفافیت انتخابات، عدالت انتخاباتی به صورت جدی مورد نظر قرار بگیره. پایلې دې ژر تر ژره د ولس سره شریک کړي. د مشرانو جرګې دغه غړي داسې مهال د سولې خبرې د ټرمپ له انتخاباتي مسایلو او اوربند سره تړي چې د جرګې دویم مرستیال له دې مخکې له متحده ایالاتو غوښتي وو چې د زلمي خلیلزاد پر ځای د افغان سولې لپاره بل ځانګړی استازی وګماري. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د ایران د سپاه پاسدارانو ځواکونو تازه عمومي قماندان وایي د هیواد کې په روانو اعتراضونو کې ډیری وژل شوي کسان د اعتراضونو له دننه په مرمیو لګېدلي. فدوی که څه هم په دغه اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو ادعا یې دا ده چې ډیری معترضین له ډیر نږدې د شا لخوا په ډزو لګېدلي دي. د همدا راز زیاته کړې چې له تاوتریخوالو په دغو ډکو اعتراضونو کې امریکا، فرانسه، انګلستان، آلمان او سعودي عربستان لاس لري. نوموړي دا څرګندونه داسې مهال کړي چې امریکا د دغو اعتراضونو د ځپلو له کبله د ایران په مشرانو فشارونه ډیر کړي دي. په ابوظبي کې د فرانسې د سمندري ځواکونو اډه پراخیږي. د فرانسې دفاع وزارت ویلي دا اډه به د خلیج د اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره د اروپا په مشرۍ د نوي پیلېدونکي پوځي ماموریت په مرکز بدله شي. د اروپایي هیوادونو د ګډ ځواک دغه مرکز د فرانسې پر وړاندې د دې لپاره ایجادیږي چې په هرمز تنګي کې په تیلو سوداګریزو توکو د بار بیړیو امنیت وساتي. روان کال په دې تنګي کې د تیلو پر لیږدونکي بیړۍ څو بریدونه وشول چې امریکا او سیمه ییز متحدانو یې پړه پر ایران اچولې ده. وروسته خبر دا چې د کانګو په ختیځ کې د یوې کوچنۍ مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو له امله 13 کسان وژل شوي دي. ریپورټونه وایي دا الوتکه په ګوما ښار کې په یو ستوګنیزه سیمه کې راغورځېدلې ده. ویل کېږي چې د الوتکې تر غورځېدو وروسته چاودلې او اور یې اخیستی دی. په پیښه کې وژل شوي کسان د الوتکې مسافر بلل شوي او د نور مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د نن شپې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.